السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځلی بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګوملګرو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې لاک راوړی دی کوم چې تاسو خپل واتس اپ یا فیسبوک مسنجر ته لګولی شي چې دې به مدد سره تاسو خپل موبایل ډیر زیات سکیور کولی شي. یعنی عام طور چې څومره د موبایل دغه لاکر اپلیکیشن دي که هغه باندې موږ خپل موبایل کې اپلیکیشن لاک کو او بیا کله هم موږ هغه اوپن کوو هغه دغه شان پاسورډ غواړي او بالکل کلیر پته لګي چې آیا دا اپلیکیشن په موبایل کې لاک شوی دی. خو که تاسو د دې اپلیکیشن مدد سره خپل په موبایل کې اپلیکیشن لاک کړئ نو هغه به ډینجر شو کوي یا به بل څه شو کوي بالکل بچا ته پته نه لګي چې دا اپلیکیشن لاک شوی دی. نو دا به تاسو څنګه کوئ دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو درخوایم. نو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټیکنیک سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په خپل باندې درشي. نو پس ټاپل به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم کله چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې به کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمبل هم د هر ځای تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شي. دلته تاسو کې دلته تاسو پس ټاپل د اپلیکیشن لیو پاسورډ سلیکټ کړئ. اوکې کله چې هم تاسو په دې اوکې باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو ته کاری هند ډیفالت پاسورډ از ها نو دلته به تاسو 777 نو تاسو ته کاری د اپلیکیشن زموږ سره اوپن شي. تاسو به سالور زل ست دلته انټر کړئ نو تاسو ته کاری دلته گو ټو سیټینګز سکرین نو زه به سمپل ته کلیک واخلم. دلته به تاسو د اپلیکیشن له پرمیشن ورکړئ. تاسو کله هم د اپلیکیشن له پرمیشن نه ورکړئ نو دا اپلیکیشن به بیا تاسو په موبایل کې کار نه کوي. نو لږ وخت کې ځار به تاسو دې ته وکړئ تاسو ته کاری دغه اپلیکیشن به تاسو دلته وګورئ نو دلته دغه اپلیکیشن زموږ سره شو کیږي. نو زه به سمپل دې ته دغه رقم پرمیشن دلته ورکړم تاسو ته کاری دغه بټن ما آن کړه. بیا چې کله هم زه واپس بیک شم نو بیا گو ټو سکرین پرمیشن دلته بل پرمیشن هم دی دا به زه هم دلته آن کړم. دا به تاسو دغه شان آن کړئ. واپس چې کله هم تاسو بیک شئ دا به تاسو ټول الاو کړئ. تاسو ته ښکاري دغه رقم به تاسو الاو کړئ. نو بیا که زه غواړم چې په دې کې زه به دلته وغواړم چې بیټلی لاک کړم یا دغه شان بل اپلیکیشن نو تاسو دلته د هر اپلیکیشن دلته تاله نشان چې کوم دی تاسو درکړی د هر اپلیکیشن سره ته نو سمبل کې تاسو دغه باندې کلیک کړئ نو بیټلی از لاکډ. بیا دلته تاسو له نوري اپشن درکړي چې تاسو دلته کم یو دی باندې شو کول غواړئ چې بیا کله هم تاسو ملګری یا هر څوک تاسو دغه اپلیکیشن اوپن کړئ نو دې ته څه زه شو کم نو دلته د اپلیکیشن تاسو نه دغه نو سمپل تاسو ډینجر چې کوم دی هغه شو کولای شي د نور ډیر زیات چیزونه تاسو سلیکټ کولای شي. زه سمپل پر ډینجر باندې کلیک واخلم نو تاسو ته کړئ دلته ډینجر ما سلیکټ کړ. نو اوس که زه بیټلی اپلیکیشن اوپن کوم نو هغه به ماته سبل څه شو کوي زه تاسو طریقه درخم. نو تاسو ته کاری ځکه بیټلی اپلیکیشن اوس اوپن کوم نو هغه به ماته دغه تاسو ته کاری بالکل سوري یعنی ډینجر نشان چې کوم دی هغه ماته شو کوي نو پورس کلوز نو بالکل بچاته پته نه لګي چې آیا د اپلیکیشن لاک شوی دی که د اپلیکیشن کې بل څه ټیکنیکل مساله ده یعنی دا خراب دی. نو ډیر زیات کمال ټریک ته بده کې نور دغه شن مختلف ډیزاینونه چې کوم دی هغه تاسو هم سلیکټ کولای شئ که تاسو په دې اپلیکیشن کې د نو ګوري دلته نور هم تاسو ډیر زیات نشانونه درکړي دي هغه په تاسو د نه سلیکټ کولای شئ او خپل اپلیکیشن تاسو په غیبانی لاک کولای شئ. تاسو ته کاری دلته تاسو نور هم مختلف ډیزاینونه سلیکټ کولای شئ. ډیر زیات کمال اپلیکیشن دی تاسو له ډیر زیات مزه درکړي چې کله تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او په دې باندې تاسو هغه اپلیکیشن لاک کړئ کوم اپلیکیشن اجازه تاسو نه غواړئ چې دا زموږ مرګري اوپن کړي یا هر څوک اوپن کړي. خو ګمرګرو دا ویډیو کو تاسو ویډیو خوښوي د ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضروري ساتئ د الله پامه.